د ټیکنالوژي په دنیا کې هر کال نوې ټیکنالوژیانې جوړیږي. کوم چې زاړه ټیکنالوژیان دي هغه اپډیټ کیږي، هر کال نوی یو داسې یو شی اختراع کیږي چې د خلکو ضروریات مخکې هغه ته زیات و، اوس هغې په مطابق یو نوی ډیوایس یا نوی مشین جوړ شوی ده. همداسې راځو اول د اپل کمپنۍ ته راځو چې کوم آیفون، ایرپاډس، همداسې اپل واچ او نور داسې پروډکټس لري. هر کال د سپټمبر په 1 تاریخ باندې دوی خپل نوي پروډکټ انټروډیوس کوي. پرون هم داسې یو پروډکټس د دوی انټروډیوس شول ټول چې هغه کې اپل واچ هم و، ایرپاډس هم و، آیفون هم و، داسې نور چې کوم پروډکټس دي هغه انټروډیوس شوي. موږ به صرف راځو فعلا آیفون به موږ ریویو کړو چې آیفون کې څه خصوصیات راغلي دي د آیفون 14 او 14 پرو چې نوی بازار ته راغلی ده. دا اوس موږ سره د آیفون 14 پرو پریویو انیمیشن یې ډېر ټاپ جوړ کړی ده. اوس کیمراز یعنی ډېر زیات پرمختګ کړی ده. کیمرا چې کوم ده د A16 52 چپ پکې لګېدلی ده چې بیخي نوې کټګوري کې حسابېږي ده. داسې ډسپلی ټیکنالوژي مخکې نه وه کتل شوې. نو راځئ ګورو 14 پرو کې څه دي نور. ډسپلی چې کوم ده وال پیپر ته هم یونیک وال پیپر ته جوړولی شي. ګوره 3D هم پکې راځي. دا ځای چې تاسو ګورئ دې ته ډاینامیک آیلنډ نوم ورکړی ده. ډاینامیک آیلنډ کې څه نیویګیشنز شي، نوټیفیکیشن شي، ایرپورټ سیټینګز چې اوسي، اکټیویټیز ټول تا ته دلته ښیي. یو بیخي کریټیویټي ده. اوس دا نوی انوینشن دی کړی ده پکې. MP3 سیټینګز ته هم پکې کولی شي. اوس راځو د کیمرا او فوټو ایډیټینګ یا فوټو سیټینګز ته. کیمرا سیټینګ ته یې ګورئ چې ډېر های کوالټي کیمرا اخلي چې مین کیمرا 48 میګا پکسل ده. چې کوم رنګونه ده او کوم ډیټیلز هغه کوي پرزرو کوي. اوسه پورې نور د موبایل کیمرو داسې کار نشو کولی. تقریبا 400% زیات ډیټیلز تا ته دا پرزرو کوي د آیفون 14 پرو کیمرا. دا خیر انیمیشنز دي، دې باندې به زړونه خفه کوئ، داسې کارونه نشي کولی. ډیټیلز ته ګورئ. غیر د دې نه چې نارمل فوټوګرافي پې کولی شي، پروفیشنل فوټوګرافرز هم کولی شي چې په دې د آیفون 14 پرو کیمرې سره ښه ریزولوشن کې کیمراس واخلي او چې هغه سکیل هم کې غټه وړه هم کې خپل ډیټیلز او کوالټي منځ نه وړي. او ویډیوګرافي کې ګورئ چې فلم میکینګ کې هم دوی کولی شي چې آیفون 14 کیمرا استفاده کړي. دا ګوره نفر منډې وهي او شاته ورپسې کیمرامین ده. څومره هم چې وخوځېږي تا ته ویډیو ښه سټیبلایز نیسي، نه پکې شیک شته نه ښه نه بد. سینماټیک موډ کې هم تاسو کولی شئ چې ویډیو ریکارډینګ وکړئ. ګورئ بلر ته ګورئ، بیکګراؤنډ کله بلري کله ته آبجیکټ فوکس دي. نو دا اوس د دغه شاټونه هم قابلیت لري چې تا ته واخلي. نورو کې هم کولی شو، دې کې ښه کېږي. غیر د دې نه په ایمرجنسي سچویشنز کې هم تاسو کولی شئ چې 14 پرو موبایل نه استفاده وکړئ. که تا انتن هم نه ورکړې موبایل، سیټلایټ سره کانټیکټ کړئ. سیټلایټ طریقې نه تا ته کولی شي چې کومک در ورسوي. ګورې تا میسج لاړو سیټلایټ ته، سیټلایټ نه کوم چې مسؤلینو هغوی ته ورسېدو، ته راغلی کومک در سره وکړو. او بل چې پکې یو ښه شی راغلی ده، موبایل د موټر کې انسټال کا، مطلب کې دی یو ځای کې چې څومره هم رفتار کې اوس هغه ټریک کوي. او که چېرته اکسیډنټ ته وکړو نو موبایل په همدغه وخت کې چې شی کې وخوړو اکسیډنټ وکړو، که تا زوف هم کړی اوسې ډایرکټ امبولانس ته یا پولیس ته میسج ورکوي چې دغلته اکسیډنټ شوی ده، کولی شي چې ځان را ورسوئ. ګورئ چې ایمرجنسي اتوماټیک کال وشي ایمرجنسي ته. چارجنګ یې 16 بلیونز ټرانزسټرز ورکې لګېدلي چې کولی شي فاسټسټ طریقې سره تاسو موبایل چارج شي. فوټوګرافي، آډیو، ویډیو هر څه پکې اډوانس دی. دی کې
نو آیفون 14 ډېر مخکې تللی ده که تاسو ورته وګورئ. نو دا آیفون 14 او 14 پرو چې بازار ته پرون انټروډیوس شوی دا او څه خصوصیات چې دي ټول په دغه طریقه تصریح شوي دي. په ویډیوګرافي کې، فوټوګرافي کې، هر یو کې ډېر نوې طریقې سره هغې کې اپډیټس راغلي دي. که ویډیو هم خوښه شوي اوسي شیر کړئ خپل دوستانو سره چې دا معلومات نورو ته هم لاړ شي او موږ فیسبوک پیج لایک کړئ، یوټیوب پیج سبسکرایب کړئ چې داسې نور ویډیوګان نه باخبر شئ. اوس موږ آیفون 14 ریویو کو، داسې بله ویډیو کې کیدای شي ایرپاډس یا اپل واچ د دې چې کوم نوی راغلی دغه ریویو کو.